سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. نن راځو د کویک بوک درس ته. دا چې په شروع کې به موږ او تاسو انشاءالله په کویک بوک کمپنۍ باندې کار وکړو. دا چې څنګه کولی سو کویک بوک کې کمپنۍ جوړه کړو او وروسته له هغې به انشاءالله په تعقیب سره نور درسونه هم موږ ادامه ورکړو. ما د کویک بوک باندې کلیک وکړ او کویک بوک مې خلاص کړ. انشاءالله چې دا به اوس سره راشي. دا الریډي چون ما مخکې دغه خلاصه کړې د کمپنۍ، نو زه راځم دغه ته فایل مینیو ته، دې ځای نه نیو کمپنۍ کلیک کوو او په دې ځای کې موږ او تاسو راځو. دا زموږ دپاره په کویک بوک کې کله چې نوې کمپنۍ خلاصوو نو په دې شکل باندې راځي. په ټیټو ورژنو کې له 2014 یا 15 نه ښکته چې ده تقریبا ډېر یو طولاني انټرویو موږ نه اخلي، ولې په دې ځای کې موږ راځو ډایرکټ ایکسپریس ډاټ نه شروع کوو، خو دلته 3 اپشنه نور هم لرو. دا کنټرول د سیټ اپ اینډ فاین ټون د کمپنۍ فایل، ډیټیل سټارټ لکه چې مخکې مو ویل لکه 2015 نه ښکته چې کوم ورژن و په کویک بوک کې هغه به له دې ځای نه شروع کېدل چې ډیټیل سټارټ باندې ځي. موږ نه یو مکمله انټرویو اخلي، 15-16 سواله شاوخوا تقریبا موږ ورته جوابوو، بیا موږ ته کمپنۍ فایل جوړوي. او دا چې د کریټ نیو کمپنۍ فایل بیسډ آن ان ایگزسټینګ ون، په دې باندې که کله کلیک کوو نو کله چې الریډي موږ تاسو یو کمپنۍ ولرو نو د هغې په اساس باندې موږ ته کمپنۍ فایل جوړوي. او بله چې دا دریم اپشن چې ده دلته کنورټ ډیټا فرام کویکن اور ادر اکاونټینګ سافټویر، کله چې موږ له نورو اکاونټینګ سافټویرونو نه ډیټا را انتقالوو کویک بوک ته نو له دې نه بیا استفاده کوو. خو موږ تاسو دې ټولو نه تېرېږو، د درې واړو اپشنونو راځو ایکسپریس سټارټ ته. په ایکسپریس سټارټ کې یوازې همدا یوه صفحه ده چې موږ تاسو ته کولی شو موږ تاسو له دې نه دې کې خپل معلومات ورکړو، موږ تاسو ته کمپنۍ فایل جوړ کړي. راځو لومړۍ برخه چې ده بزنس سټارټ بزنس نیم ده، چې په بزنس نیم کې موږ ورته نوم ورکوو، مثلا ABC ورپسې راځو انډسټري ته. په انډسټري کې د دې سکتور ښیي موږ ته چې دا په کوم سکتور کې ده دا کمپنۍ، خو د دې دپاره موږ سکتور نه بیخي ګټه نه اخلو. دې ځای نه هم موږ تاسو انتخابولی سو هیلپ می چوز، کولی سو چې دې ځای نه هم انتخاب کړو. په دې ځای کې مختلف نوع سکتورونه دي لکه اکاونټینګ اینډ بک کیپینګ سو، اډورټایزینګ اینډ پبلک ریلیشنز سو، اګریکلچر برخه سو، همدارنګه مختلفې برخې دي. خو موږ نن یا ادر له دې ځای نه څه کوو انتخابوو، ځکه هر څه موږ خپله په داخل کې بیا ورته جوړوو، که چارټ اف اکاونټ ده او که هر څه ده. ځکه دلته که موږ هر سکتور انتخابوو د همغه سکتور په اساس باندې کویک بوک بیا موږ تاسو ته څه کوي، اتومات چارټ اف اکاونټ کې اکاونټونه موږ تاسو جوړوي. خو هغه شیونه موږ تاسو خپله انشاءالله جوړو. نو دې ځای نه زه راځم ادر یا نن انتخابوم. اوکې، او راځو بزنس ټایپ ته. په دې ځای کې هم مختلف نوع ټایپونه دي چې سول پروپرایټرشپ ده، چې په دې کې مثلا هغه کمپنیانې چې مالک یا اونر یو کس وي، او دومره برخه پارټنرشپ ده چې له یو نه تعداد زیات وي، او یا همداسې کارپوریشن او یا نن پرافټ چې انجو دي، دا شیونه هم لرو. خو دې کې موږ نن یا ادر انتخابو. راځو یو بله موضوع ده په دې کې EIN یا امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر، چې دا په افغانستان کې موږ تاسو نه لرو، ولې په امریکا او د ځایونو کې EIN نمبر شته دي، هر بزنس یو نمبر لري ځان ته. د هغې نه تېرېږو او ورپسې چون دا په افغانستان کې اپلیکیبل نه ده. راځو ورپسې بزنس آدرس ته، بزنس آدرس ورته ورکوو، مثلا همداسې سیټي هم مثلا کابل. ورپسې په دې ځای کې کنټري ده، په کنټري کې افغانستان نشته، نو موږ راځو ادر انتخابوو. په دې ځای کې زیپ کوډ هم زیپ کوډ نمبر غواړي، زه 1000
یو ورکوم او ورپسې هم فون نمبر مثلا مثبت 93 راځو کریټ کمپنی باندې کلیک کوو. دا نو اوس لږ څه وخت نیسي تر څو کمپنی موږ کمپنی زموږ او ستاسو جوړه شوه، خو په دې ځای کې یو بل آپشن هم موږ ته راکوي چې هغه دا ده، دلته راته وایي چې اډ د پیپل یو ډو بزنس وذ، په هغه اشخاص اډ کوي چې کوم چا سره تاسو بزنس کوئ، که هغه کسټمر ده که وینډر ده. او په خوا کې اډ د پروډکټ اینډ سرویسز یو سیل، وایي هغه پروډکټ تاسو اډ کولی سئ یا اډ یې کوئ چې تاسو یې اخلئ خرڅوئ که نه، یا سرویس وي که پروډکټ وي. او بل څه ده اډ یور بانک اکاونټس، نو بانک اکاونټونه دې ځای کې دغه کې اډ کړي، خو موږ دې شیانو نه تېرېږو، ډایرکټ سټارټ ورکینګ ورته وایو. راځو په دې ځای کې دا د کویک بوک عمومي صفحه ده چې په 5 برخو باندې ویشل سوې ده. په دې باندې به هم انشاءالله موږ تاسو وغږیږو په دې هر یو آپشن باندې چې هر یو آپشن دلته د څه دپاره کارول کیږي. خو مخکې له دې چې دې آپشنو باندې وغږیږو، زه راځم بعضې نور آپشنونه هم دي په دې کې چې هغه هم غواړم فعال کړم. دا چې دا له کوم ځای نه فعالوو، راځم دلته ایډیټ مینیو ته، په دې کې پریفرنسز، او په دې ځای کې هم اکاونټینګ، بیا کمپنی پریفرنسز، آیټمز اینډ انوینټري ته راځم. په دې ځای کې انوینټري اینډ پرچیز آرډر او اکټیو دا فعالوم، چک کوم یې وروسته ځو پسې. اوکې ښه، په دې ځای کې زموږ په سکرین کې 3 شیونه نور هم اضافه سو چې یو پرچیز آرډر ده، ریسیو انوینټري ده او انټر بیل اگینسټ انوینټري ده. همدارنګه په دې ځای کې انوینټري اکټیویټیز دا هم فعال سو. اوس راځم دغه ټول شیونه یو یو درته تشریح کوم چې د دې کاربورډ څه ده، دا چې په ډیټیل سره پریکټیکل کار به انشاءالله موږ تاسو په نورو روانو درسونو کې ورباندې وکړو. ښه، خپله د کویک بوک صفحه په 5 برخو باندې ویشل سوې ده، چې لومړی برخه وینډرز دي. وینډر هغه چاته وایي چې موږ تاسو خریداري ترنه کوو، د مثلا اجناس ترنه اخلو د بزنس دپاره صحیح ده. او دومره برخه کسټمر ده چې کسټمر هم مشتری ته وایي چې موږ تاسو اجناس ورباندې خرڅوو خپل. دریمه برخه د امپلایي ده چې د کارمندانو برخه ده، او څلورمه برخه د کمپنی ده چې په دې ځای کې موږ تاسو چارټ اف اکاونټ کولی سو جوړ کړو، هغه خپل آیټمونه دغه کو کریټ کو او جوړ کو، او یا هم انوینټري اکټیویټیز هم له دې ځای نه کولی سو چې مختلف اکټیویټیانې دي پکې چې انشاءالله په مرور د زمان سره به د هر یو باندې پریکټیکل کار وکړو صحیح ده. او خوا کې ورسره مثلا کلنډر او دا موضوعات دي. بله برخه د بانکینګ ده چې په دې ځای کې هم موږ تاسو کولی سو د بانک ریلیټډ موضوعات پکې پر مخ یوسو، خو دا چې هر آپشن یې څه وظیفه مخ ته وړي، راځو یو یو دانه تشریح کوو. ښه، په لومړي قدم کې پرچیز آرډر څه شی ده؟ پرچیز آرډر کله چې موږ او تاسو له چا نه نرخنامه اخلو یا نرخ اخلو د خریداري دپاره، وروسته له هغې نه که هغه نرخ مو د چا خوښ سو، نو بیا هغه ته څه کوو، خپل وینډر ته یو پرچیز آرډر لیږو چې موږ ته دغه اقلام دغونه په دومره تعداد کې پکار دي، نو هغه د خریداري دپاره دا جنس ورته لیږو. دوم قدم کې موضوع څه ده، کله چې دا جنس موږ ته رارسي، نو دلته بیا دوه آپشنه موږ ورته لرو، یو ریسیو انوینټري ویت بل ده، او بل ریسیو انوینټري ویتاوت بل ده. ریسیو انوینټري ویت بل دا او انټر بل دواړه یوه موضوع ده چې په دې کې اصلا د دې هدف دا ده چې موږ او تاسو کولی سو که هغه مصارف وي او یا هم اجناس اخلو په قرضو باندې، یا جنس اخلو په قرض باندې، یا هم مصارف کوو په قرض باندې، نو له انټربل یا هم ریسیو انوینټري ویت بل نه استفاده کوو صحیح ده. او بله موضوع څه ده، ریسیو انوینټري ویتاوت بل، په دې کې موږ تاسو څه کولی سو چې کله هم
منګه ته مال راورسیږي ولې بل نه وي ورسره موجود نو مجبور یو موږ تاسو دغه مال ګودام ته خپل ګودام کې انټري کو نو د دې لپاره موږ ته پکار ده چې دا انټري وکړو نو څه کوو دغه ریسیو انوینټري وتاوت بل نه موږ تاسو کار اخلو زه راځم یو تفاوت درته ښیم چې ریسیو انوینټري وتاوت بل او ریسیو انوینټري وت بل تفاوت څه ده که دلته ریسیو انوینټري وت بل باندې کلیک کو نو په دې ځای کې همدغه بل ده صحیح ده دا بل ده او که راځو بیرته انټربل ته انټربلز دا هم هماغه بل موضوع ده چې موږ تاسو په قرض باندې خریداري کوو ولې په دې ځای کې ریسیو انوینټري وتاوت بل چې ده د دې شکل بیا متفاوت ده چې دلته لیکلي آیټم ریسیپټ یعنی جنس رسید د جنس ده که نه نو دا شکل په دې شکل باندې تغیر د دونه تفاوت لري بیا په بله برخه کې چې لرو انټربل اګینست انوینټري که احیانا زمونږ د کوم بل کوم انټري مو چې کړی د ریسیو انوینټري وتاوت بل یعنی اجناس راغلي دي بل وروسته ورپسې راځي نو مونږ بیا کولی سو چې دغه د انټربل اګینست انوینټري نه استفاده وکړو چې په دې ځای کې مونږ الریډي دغه کړي وي انټري نو په دې ځای کې هغه لیست مونږ ته راځي چې کوم اجناس ته رسید کړي دي نو دغه په مقابل کې مونږ تاسو کولی شو چې بل انټري کړو بله موضوع چې ده پی بل پی بلز کې مونږ تاسو چې کوم اجناس اخیستي دي دلته په انټربل کې یا هم په دې ځای کې ریسیو انوینټري وت بل کې نو یا په هر شکل چې موږ کوم اجناس په قرض باندې اخیستي د دې پیمنټونه بیرته ورته ورکوو یا ورته کوو د دې لپاره موږ کولی شو له پی بل نه استفاده وکړو بله برخه څه ده د کسټمر برخه ده په دې برخه کې سیلز آرډر ده لکه څنګه چې موږ تاسو پرچیز آرډر د وینډر دپاره ورکوو همداسې موږ تاسو ته مثلا نرخنامه مو چاته ورکړه نرخ مو ورکړه د استیمیټ یا کوټیشن یا هم نرخ دا مو ورته ورکړه بالاخره زمونږ نرخ خوښ سو او غوښتل له موږ نه دغه وکړي خریداري وکړي نو په دې برخه کې موږ تاسو څه کوو سیلز آرډر موږ تاسو ته چې کوم آرډر راکوي همداسې لکه موږ چې خپل وینډر ته دغه ورکوو پرچیز آرډر ورکوو داسې زموږ مشتریان موږ ته خپل پرچیز آرډر راکوي چې هغه زموږ دپاره څه کېږي سیلز آرډر بیا وروسته له هغې نه کریټ انوایسز دي کریټ انوایسز معمولا موږ تاسو له دې اپشن نه د څه دپاره استفاده کولی سو هر هغه جنس چې موږ تاسو خرڅوو په مشتریانو باندې خو په قرضو باندې یعنی په قرض باندې موږ چې کله جنس خرڅوو له دې نه استفاده کوو دا که احیانا موږ تاسو جنس په نغدو باندې خرڅوو نو بیا راځو کریټ سیلز ریسیپټ نه استفاده کوو کریټ سیلز ریسیپټ او بل موضوع پکې څه ده ریسیو پیمنټس ریسیو پیمنټ هغه جنسونه چې موږ تاسو په قرض باندې خرڅ کړي دي هغو پیسې که موږ ته مشتریان راوړي نو له ریسیو پیمنټ نه استفاده کوو چې موږ پیسې ترې رسید کړو بله برخه چې ده سټیټمنټس او سټیټمنټ چارجز سټیټمنټ کې موږ تاسو څه کولی سو لکه څنګه چې بانک خپلو مشتریانو ته سټیټمنټ ورکوي یا د ټولو معاملو هغه لیست ورکوي چې له الف نه تر یا له شروع نه تر دې اوسه پورې څونه یا مثلا یو مشخص تاریخ کې څونه معاملې کړي دي دغسې سټیټمنټ موږ تاسو هم خپلو مشتریانو ته ورکولی سو چې دې باندې به انشاءالله پراکټیکل په دې هره برخه باندې کار کوو خو فعلا دپاره زه یوازې درته تشریح کوم بل څه لرو سټیټمنټ چارجز سټیټمنټ چارجز همداسې موږ ښه مثال دا لرو د بانک که بانک ته موږ ورځو نارمل مثلا منتلی موږ ته سټیټمنټ راکوي هغه وتاوت چارجز وي یا اضافي پیسې رانه نه اخلي خو که چیرې موږ دوباره یا دوم بار یا دریم بار ترنه سټیټمنټ ضرورت وي په کار مو وي ترنه اخلي وي نو بیا موږ نه څه اخلي چارجز اخلي بانک همداسې موږ هم کولی سو په خپلو مشتریانو باندې چارجز له خپلو مشتریانو نه واخلو بله برخه څه ده ریفنډ اند کریډټس په ریفنډ اند کریډټس کې هر هغه جنس چې موږ تاسو ته واپس کیږي د مشتری د خوا نه هغه که په هر علت وي یا خو دا وي چې جنس ورته غلط لیږل سوی وي یا هم دا ده چې جنس خراب وي که نه بیرته راته واپس کیږي په هر دلیل باندې چې واپس کیږي موږ تاسو بیرته دې ځای کې انټري کوو ریفنډ اند کریډټس یو بله موضوع هم ده
دا خو چې موږ ته مشتری مال واپس کوي په دې ځای کې واپس کوو، خو که چیرې موږ تاسو خپل مشتری ته مال واپس کوو، خپل وینډر ته مال واپس کوو، نو له کوم ځای به انټري کوو، هغه هم له انټربل نه دې ځای نه کولی سو چې په دې ځای کې بیا موږ تاسو څه کوو، کریډټ نه استفاده کوو. په دې ځای کې موږ تاسو بیرته خپل وینډر ته مال واپس کولی سو. ښه، یوه بله برخه دا ده چې د کسټمر په برخه کې موږ تاسو ویلې چې فروشات کوو که په قرضو کوو له کریډټ انوایس نه استفاده کوو، او که په نغدو باندې فروشات کوو له کریډټ سیلز ریسیپټ نه. که احیانا موږ تاسو ته داسې موضوع په مخ راځي چې یو مشتری د زمونږ نیمې پیسې په نغد راکوي او نیمې په قرض ورباندې پاتې کیږي، نو په داسې صورت کې موږ دا انټري چیرې کولی شو؟ بیا هم دغه انټري په موږ تاسو په کریډټ انوایس کې کوو، چې په کریډټ انوایس نه دا چې څنګه کیږي وروسته بیا زه درته ښیم، ځکه هغلته په آیټم لیست کې موږ تاسو څه ورته جوړوو، یو آیټم جوړوو، نو په هغو صورت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې له کریډټ انوایس نه نیمه قرض او نیمه نغد کوم فروشات چې دي هغه له دې ځای نه وکړو. ښه، بله موضوع څه ده د امپلای په برخه کې. امپلای په برخه کې ټرن آن پیرول چې ده دا معمولا د معاشاتو برخه ده چې په کویک بوک د دې لپاره جدا انټیګریټډ سافټویر لري چې هغه به جدا خریداري کیږي او له دې سره انټیګریټ کیږي چې هغه په خپله بیا د منتلی بیسس پیرول مکمل پروسس کوي. ولې څونه چې فکر کوم په افغانستان کې دا شی د قابل د استفادې نه ده، ځکه چې په دې ځای کې هغه د ټکس موضوع ډیره مهمه ده، ځکه معاشاتو باندې څومره ټکس دغه کیږي اپلای کیږي، نو دې په خاطر باندې موږ تاسو نشو کولی له دې نه استفاده وکړو، او یا هم هزینه زیاته راځي، ځکه هر نفر پیرول چې انټري کیږي مثلا یو نه تر $3 پورې شاوخوا د فی نفر په پیرول باندې رانه اخلي، او یا هم داسې انټر ټایم د دې نه بیا موږ تاسو استفاده کولی سو، مشکل نه لري. خو د پیرول لپاره چې په افغانستان کې څنګه استفاده کیږي دې کې به انشاءالله موږ تاسو وروسته دغه وکړو، دې ته تشویش مه کوئ، ځکه موږ کولی سو پیرول په بله طریقه باندې دلته انټري کړو په افغانستان کې. ښه، بله موضوع څه ده د کمپنۍ برخه ده. په کمپنۍ کې موږ تاسو د ټولو مصارفو دپاره، عوایدو دپاره، او یا هم د ریسیوبل او پیبل دې موضوعاتو دپاره مکمل موږ تاسو دې ځای کې چارټ اف اکاونټ کې موږ تاسو څه کوو، دغه جوړو، اکاونټونه جوړولی سو. نو دې هر څه دپاره باید اکاونټ جوړ کړو. دا چې څنګه دې کې دا هم انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې دغه کوو وایو. او همدارنګه اجناس که موږ تاسو جوړوو، مثلا لیست اقلام چې ورته وایي، دا هم موږ تاسو کولی سو له دې ځای نه جوړ کړو، له آیټم لیست نه دا هم انشاءالله جوړولی سو، خو وروسته به په دې باندې تفصیلي کار وکړو آیټم اند سرویسز برخې نه. او همدارنګه انوینټري اکټیویټیز ده. انوینټري اکټیویټیز کې موږ تاسو څه کولی سو، انوینټري سنټر ده چې موږ هغه ګورو، بلډ اسمبلیز مثلا که موږ تاسو کله تولیدي فابریکه لرو، په دې ځای کې موږ تاسو کولی سو چې دغه یې کړو، اسمبلی وکړو یا پروډکټ سره یو ځای کړو، تولید وکړو. دا په تولیدي برخه کې هم په درد لګیږي. بل اجست کوانټیټي ان ویلیو ان هند، کله وخت څه تفاوت دا موضوعات راځي، هم له دې ځای نه کولی سو موږ تاسو استفاده وکړو. یا ګیټ فیفو یا سیریل لارټس ده چې په دې کې هم موږ تاسو کولی سو هغه فیفو لیفو موضوع چې ده په انوینټري برخه کې هغه هم کار وکړو. بله موضوع په دې کې د کلندر ده. په کلندر کې موږ تاسو کولی سو خپل هر هغه وظایف چې په هر تاریخ کې لرو، یا ټو ډو لیست موږ تاسو لرو، نو په کوم تاریخ کې موږ تاسو څه کار باید وکړو، دې کلندر کې موږ تاسو ته ښیي چې په نن مثلا په کوم تاریخ کې ته کوم کار باید وکړي، نو له دې نه هم موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. بله چک آرډر چکس موضوع هم ده چې هغه هم تر ډیره پورې په افغانستان کې قابل د استفادې نه ده، خو بیا هم په راتلونکو درسونو کې انشاءالله زه درته واضح کوم چې د دې هدف څه ده ون بای ون. او بله موضوع د بانکینګ ده. په بانکینګ کې هم موږ تاسو ریکارډ ډیپازټس لرو. ریکارډ ډیپازټ نه هر هغه پیسې چې بغیر د مشتری نه وي موږ تاسو په له دې طریقه ریکارډ کوو، لکه هغه که د انویسټر وي، مثلا چا چې انویسټمنټ کړی یا مالک د بزنس وي، پیسې راوړي، یا هم قرضونه اخلو، له چا نه په قرضو باندې پیسې اخلو، له دې ځای نه انټري کولی سو.
بل موضوع د ریکنسایل ده. په ریکنسایل کې موږ تاسو کله چې منثلی بیسس سټیټمنټ موږ تاسو ته له بانک نه راځي یا موږ له بانک نه راخلو، هغه له بانک سره ریکنسیلیشن موږ تاسو له دې ځای کولی سو. بل موضوع پکې د رایټ چکس ده. رایټ چک نه موږ تاسو د څه لپاره استفاده کولی سو؟ معمولا موږ تاسو مخکې وویل چې هر هغه جنس که اخلو که مصارف کو خو په قرضو باندې له انټربل نه استفاده کو، ولې که دا مصارف کو یا جنس اخلو ولې په نقدو باندې کیش پکې انوالو وي، نو موږ تاسو له رایټ چک نه استفاده کولی سو. او چک رجسټر او پرنټ چک هم انشاءالله په راتلونکو درسونو کې زه تاسو ته دغه کوم واضح کوم. مننه. انشاءالله نور درسونه به په مخ ورپسې ځو او په راتلونکي کې نور درسونه هم تاسو ته ریکارډ کوم.